د جمهور رئیس محمد اشرف غني ژوند لیک. محمد اشرف غني احمدزی په 1428 هجري شمسي کال په یوې دیندارې او مخورې کورنۍ کې وزیږید. د خپل ماشومتوب لومړنۍ دوره یې په لوګر ولایت کې تیره کړه. دی د کابل له حبیبي لیسې څخه فارغ شوی دی. پلار یې په شاهي دوره کې په بیلابیلو لوړو دولتي پوسټونو کې دنده ترسره کړې ده. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی د ځواني په لومړیو کې د زده کړو لپاره لبنان ته سفر وکړ او د بیروت په امریکایي پوهنتون کې شامل شو. په 1452 کال کې په دغه پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. په 1453 کال کې افغانستان ته راستون او په کابل پوهنتون کې د ټولنیزو علومو په څانګه کې د انسان پوهنې استاد شو. په 1456 هجري شمسي کال کې د بورس په اخیستو سره د امریکا د کولمبیا په پوهنتون کې شامل شو. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی د بیروت په امریکایي پوهنتون کې په لوړو نمرو د سیاسي علومو په برخه کې لیسانس او ماسټري اخیستې ده. دوهمه ماسټري یې د نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا له کولمبیا پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې په یاد پوهنتون کې د وګړپوهنې په برخه کې دکتورا ترلاسه کړې ده. محمد اشرف غني احمدزی په 2000 او 2008 میلادي کلونو کې د امریکا له سکرانټن او د کاناډا له ګلف پوهنتون څخه 2 افتخاري دکتوراوې ترلاسه کړي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې د یو کال لپاره د نبوي سیرت زده کړې هم کړي دي. محمد اشرف غني احمدزی له هیواد څخه بهر د ډینمارک په اورهوس، د امریکا په بیکلي او جانس هاپینګ پوهنتونونو کې استاد و. د شوروي اتحاد د تیرۍ پر مهال یې د کورنۍ ډیر غړي زندانیان شول او له همدې امله اشرف غني په امریکا کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او د خپل دکتورا تحصیلاتو ته دوام ورکړ. د خپل دکتورا رساله نیتیزیس یې د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ولیکله. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی 1462 نه تر 1480 کلونو پورې په کالیفورنیا او جانس هاپینګز پوهنتونونو کې د استادي دنده ترسره کړه او د یادو پوهنتونونو ترڅنګ یې د نړۍ په نورو ډیرو معتبرو پوهنتونونو لکه بیکلي او اوروس کې هم د استادي دنده ترسره کړې ده. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی په 1480 هجري شمسي کال کې په نړیوال بانک کې د لوی سلاکار په توګه وګمارل شو. 11 کاله یې په نړیوال بانک کې دنده ترسره کړه. د خپل کار په ختیځه اسیا کې د پروژو په طرح کولو پیل او وروسته یې د نړیوال بانک لپاره سیاسي ستراتیژي ترتیب کړه. اشرف غني په 1455 کال په نړۍ کې د ادارو او دولتي بنسټونو په هکله یو لړ بنسټیز اصلاحات پیشنهاد کړل. نوموړي په چین، هندوستان او روسیه کې د لویو پروژو او اقتصادي اصلاحاتو د پلي کولو لپاره 15 کاله اغیزمن کار وکړ. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی په نړیوال بانک کې د کار پر مهال د هارورډ، انسیډ او سټینفورډ تجارتي پوهنتونونو لخوا د مشرتابه یعنی رهبریت تر عنوان لاندې جوړه شوې روزنیز پروګرامونه تعقیب کړل. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی د طالبانو د نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان ته راغی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د لوی سلاکار په توګه یې کار پیل کړ. نوموړي د بن د پروسې په عملي کولو کې کار وکړ او په لنډمهاله اداره کې د ادارې د مشر د سلاکار په توګه دنده ترسره کړه. د دواړو بیړني او اساسي قانون د لویو جرګو په جوړولو کې بنسټیز رول درلود. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی په 2002 میلادي کال کې د مالیې وزیر په توګه وټاکل شو چې په دې برخه کې یو لړ ارزښتناک کارونه وکړل. په مالی برخه کې له بنسټیزو اصلاحاتو او نوښتونو سره یې د هیواد د مالی سیاست، شفافیت او حساب ورکونې پروسه عملاً رامنځته کړه او په 3 اونیو کې د دولت عواید مرکزي کړل. نوی بانک نوټونه یې چاپ کړل او بازار ته یې وړاندې کړل. خزانه کمپیوټرایز شوه او د خزانې لپاره واحد سیستم دود شو. د ګمرکاتو او تعرفې سیستم اصلاح شو. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی د خپل باور او تجربو له برکته ډېرې نړیوالې مرستې جلب و جذب کړې. د ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي ته
وروسته د هغه د سترو خدمتونو له امله د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا تر ټولو عالی مډال د سید جمال الدین افغاني افتخاري مډال ورکړل شو. په 1482 کال کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د غوره مالی وزیر په توګه هم وپیژندل شو. په 1483 کال کې د ښاغلي کرزي تر انتخابېدو وروسته ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي په کابینه کې له ګډون کولو ډډه وکړه او د کابل پوهنتون د ریاست دنده یې ومنله. هلته یې د دولتي اغیزمنتیا انسټیټیوټ بنسټ کېښود. نوموړي په نورو سلګونو علمي مقالو او آثارو سربیره د اسلام د مبین دین نفاذ، د ښځو حقوق او ټولنیز عدالت، په قبایلي ټولنه کې د اسلام او دولت جوړول او د اسلامي شریعت په محکمه کې د شخړو هواري، په اسلامي علومو کې د ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي څیړنیز آثار او لیکنې دي. د افغانستان معاصر ادبیات د افغانستان 400 کلن تاریخ، ناکام دولتونه او د هغوی د کامیابي تګلاره او د عادلانه نظام لاره هم د ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي له څیړنیز آثارو څخه دي. له ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي څخه د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان حکومت په ډیرو مسایلو کې مشوره اخیسته چې د کابل د کنفرانس د جوړېدو په شمول یې د زیاترو ملي پروګرامونو په ترسره کولو کې فعاله ونډه لرله. دغه راز محمد اشرف غني احمدزي په 2010 میلادي کال کې له نړیوالو پوځونو څخه افغانانو ته د امنیتي انتقال د بهیر مسؤلیت هم په غاړه درلود چې د هیواد 40 ولایتونو ته په سفرونو سره او د پراخې امنیتي تجربو په ترلاسه کولو سره په بریالیتوب دغه دنده هم ترسره کړه. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي په تیرو دواړو ټاکنو کې ځان د هیواد جمهوریت ریاست ته کاندید کړی وو. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي د 1493 هجري شمسي کال د انتخاباتو د دویم پړاو له ترسره کېدو وروسته د افغانستان د منتخب جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او د همدغه کال د تلې د میاشتې په 1 نیټه د ارګ د سلام خانۍ په ماڼۍ کې د جمهوریت ریاست د دندې لپاره د افغانستان د قاضي القضات په وړاندې لوړه ترسره کړه او د افغانستان د منتخب جمهور رئیس په توګه یې خپله دنده پیل کړه. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي د افغان ولسمشر په توګه د خپل کار د پیل په لومړیو کې د اداري فساد پر ضد پراخه مبارزه پیل او د کابل بانک د بحران د قضیې د بیا او د دقیقې څېړنې هدایت یې صادر کړ. دغه راز ولسمشر د ادارې د اصلاح او ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو په موخه د خپل کار په لومړیو شپو ورځو کې چټک او عملي ګامونه واخیستل چې د ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي لومړنۍ ګامونه د افغانستان د خلکو له پراخ او تاوده هرکلي سره مخامخ شول او خلک یې ښې، هوسا او بسیا راتلونکي ته زیات هیله مند کړي دي.